داسې د خپل عبارت به درته ووایم انما سبیله لا داسې وایي کوم کار چې په اجره باندې وکړي ثواب نشته پکې، یعنی کوم قربت و ثوابي کار چې اجره پې اخیستل ناروا ده، خو که تا اجره پې واخیستله بیا تا ته ثواب شته که نه. مثلا د موږ د احناف په مذهب امامت باندې تنخوا څوک ده؟ امامت یو ثواب ده، درس د قرآن یو ثواب ده، قضا یو ثواب ده. دا چې ثواب سو نو په دې باندې تنخوا اخیستل د موږ احناف په مذهب کې خو ناروا ده، خو که چا پې واخیستله علماو فتوا ورکړه که متأخرینو فتوا کړې ثواب شته اوس. لأن الأجر من حظوظ الدنيا فمن أخذ عليه الأجر خرج من أن يكون قربة بمقتضى الكتاب والسنة. قرآن و حدیث وایي چې ثواب نشته ورته. فکر ته پام شته؟ اوس مؤذن چې اذان کوي جمعات کې، مولا چې د بخاري درس کوي او 50,000 روپۍ تنخوا وي، دته بیا طالبانو ثواب شته؟ نه طالبانو. سخته خطرناکه مسله ده. که نو څه وکړو؟ زه خو یم تجارت دې وکړي که نه، تجارت دې وکړي. والد رحمه الله به ویلي وي د الله نه ډېر خوشحاله په دې یم چې اول د تدریس مې بې اجرته کړی 3 کاله. یو عالمو طالبانو د علامه بنوري صاحب شاګرد تېر سوی محمد امین اورکزی د پاکستان فوج بمبار که مدرسه یې والد صاحب 3 کاله ورسره تېر کړي په دیار الهجرت کې. نو ډېر محبت یې ورسره و، دغه ورسره محبت و، د مجاهد عالم و، د علامه بنوري صاحب شاګرد تېر سوی، کتابونه هم ډېر جوړ کړي او بیا وروسته 19 کاله دغه مدرسه کې بې تنخوا درس کړي. په دې به ډېر خوشحاله و. ځکه اجر نه وي طالبانو چې تنخوا اخلي، اجر نه وي ځکه پیسې وي هلته. سخته خطرناکه مسله ده طالبانو. افمن کان علی بینة من ربه، لکه اوس طالبانو چې موږ تفسیر کوو طالبانو اجره نشته ده، الله سره اجره ده طالبانو. او کېدلی شي زه نه وایم طالبانو، زه شیخ صاحبان دي چې هغوی ته به بیا بله ورځ چې ختمه سي 1 لک روپۍ به ورکړي او موږ ته به الله اجر راکړي طالبانو. نو د موږ اجر به وي طالبانو علماو هغوی ته به الله دې هغوی ته هم اجر ورکړي، موږ بخیلان نه یو. خو دا یو علمي بحث مې کوو. افمن